یاره دا څه دي دا څه زموږ په دې پاکستان کې روان دي خو چې فیسبوک کولاوې چېرته غم به شوی خو چې فیسبوک کولاوې نو په جیداد به جنګ شوی خو چې فیسبوک کولاوې ځوان چې کوم دی موټرسایکل به جنګولی د دې وجې نه خو زه واده نه کوم ځان نه مې د برنډې سایکل ساز کړی کله یو سر ته او کله بل سر ته های های څه حالات شروع زموږ په دې السلام علیکم لالا وعلیکم سلام افتابه څنګه خیر دی حالات څه دي څنګه کلي کې د خیر و شکر دی خیر خیر دی وایه که نه تا به خفه ناست یې خفه ځکه یم که نه چې اوس د کار نه رالم او په کور کې فرمایشونه دي والله ډېر زیات تنګ کړی مې دې ښځې که نه خدای چې ظالمه واده دې نه دی کړی دا خو مې تا نه مخکې مو دا خبره کوله خو شکر وباسه ظالمه چې واده دې کړی دی کالي کم حد کې روان دي په 4.5 لکه 15 لکه روپۍ توله کالی دی او ته خدای پاک د دغه غمه چې کوم دی مخکې خلاص کړی یو کار به کوم تاله به زه خپل کالی درکړم خو واده وکړه نو ته به په شرق د کالی ولګې په شرق د ښځه ولګي مړه نه نو چې په شلق هغه لګې اوس په مونږ هم په شلق لګې خو دغه د ستا مبارک شي او زما د واده نه توبه الله دې ستا دغه نصیب کړي او زه واده نه کوم اوس ورلم که نه دوه درې فرمایشونه یاد کړه ما له بوټان واله ما له پیزار راوړه ما له کپړې واله واده دی لاکي ځای کې واده ډنګري ځای کې واده د زړه سر راله شین کو والله تا ته مې د ډېر د بړاس ویستو مې چې د زړه مې سپک شي ښه لکه دا زه د حجره کې چې کم ناست یم دا زه د زړه سپکولو دپاره داسې د ناست یم نو خو ده څنګه واده کړی د الله دې مل شه زه ورته دا دا زه واده ونه کې خان نه واده نه په توبو مې د توبه یاره شکر دی چې ما دا واده نه دی کړی یا دا خلکو ته دونه فریادونه کوي دا اوس وګوره افتاب ځوان سړی دی او دغه دی فریاد دی کوي او په خیر رحیم ګل استاد السلام علیکم څنګه حال دی کښېنې څنګه رحیم ګل استاد ښه یم یاره نو بس دا ولې ته خو داسې خفه کښېناستې مړی مشتاقه که نه داسې کار دی که نه ما ته خلک اکثر دا خبره وکړي ته په دې ښځو پسې شعرونه ولېوې او په ښځو پسې خاکې ولیکې کوم بیا نه نو دا زموږ په کې سال دی یاره کوه مړه ده دې کې څه ګناه خو نه ده هر څه کوه خو خفه ولې نو خفه خو په دې یم که نه مړی چېرته م د ښځې د خولې نه سمه خبره وانه اورېده بس هر وخت ګوره او که خبره ورته کوې د هغې به درنه نیغ جواب درکوي مړه نو بیا څه خو زه هم په ځان پوه نه شوم که نه چې نن مې ورته خبره وکړه زما د خبرې جواب یې وکړو نو بس په ځان پوه شوم بس نو خلک یوه څپلۍ رالي او ما دوه څپلۍ راواخېستې مړه ومې نه واله مړه ته ما عجیبه خبره کوې ومې نه واله مړه ما خو ویل که په دې څپلو دې وواله مړه نه مې راوالې مړه نو بیا څه چلو شو نو بس دغه څه چلو شو یاره به دواړه څپلۍ مې پخپو کړې بس ایسته بار ته راووتم